د کندهار ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر خپرونې ته مو هرکلی کوو. دا ځل مو خپرونه په کندهار کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسي او نه لاسرسي ته ځانګړې کړې ده. په خپرونه کې راسره د کندهار د اوبو رسولو رئیس انجینر محمد نادر کاکړ میلمه دی. رئیس صاحب خپرونې ته په خیر راسئ. مننه. زه هم په لومړي قدم کې خپل سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د کندهار ملي ټلویزیون مشرتابه او د کندهار پرتمن او عزتمن ولس ته خپل سلامونه نیکي وړاندې کوم. ډېره مننه. د پاکو اوبو په برخه کې کیدای شي د خلکو ډېرې ستونزې لومړی به راسو پر دې به خبرې وکړو چې تېر کال مو کومې مهمې لاسته راوړنې درلودلې؟ مننه. د کندهار د اوبو رسولو ادارې د کندهار ښار په کچه د روان مالي کال د شروع څخه تر اوسه پورې 1,388,230 متره مکعب اوبه، البته د قوس میاشت نه ده پکې شامله، خلکو ته د تولید او توزیع کړي دي، چې په دې کې موږ تقریبا 8 نوي کنټرولي والونه شبکې کې نصل کړي دي. 1,440 متره د اوبو شبکه مو تمدید کړې ده. بله. نور خپل د تولیدي سایټونو جنریټران چې موږ د برق د برېښنا د نشتون په حالت کې چې د هغو څخه ګټه پورته کوو، او تر څو چې موږ ښاریان او زموږ مشترکین چې د کندهار په مختلفو ښار په مختلفو ساعتو کې ژوند کوي، د برېښنا د نشتون په صورت کې دوی ته د څښاک پاکې اوبه ورسوو. دا مو په مجموع کې داسې په لنډه توګه د عملیاتي څانګه کې فعالیتونه دي. بل د روان مالي کال په جریان کې موږ د اوبو د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوار فعال کړی دی، چې اوس الحمدلله زموږ اداره توانېدلې ده چې د 15 مختلفو پارامترونو چې په هغه کې کیمیاوي، بیولوژیکي او فزیکي پارامترونه دي د اوبو ټیسټ کوو، او ریزلټونه یې موږ سره شته دي، چې هغه کې هم زموږ منابع چې عبارت د برمو دي، ذخیرې دي، خپله شبکه ده، او د نواحیو په مختلفو نواحیو کې زموږ لابرانت ځي، سمپلونه د اوبو اخلي او راځي به ټیسټوي، چې خدای مکړه داسې نه شي د څښاک پاکو اوبو له امله ښاریانو ته کومه ستونزه پیدا شي. په تخنیکي څانګه کې موږ توانېدلي یو چې په کندهار کې مختلف ساحات، هغه ساحات چې د څښاک پاکو اوبو شبکه هلته وجود نه لري، هغه مو سروې کړې ده، راوړدې سوی، شبکه ډیزاین سوې ده، حتی پروپوزل یې جوړ دی. بله لویه مهمه خبره دا ده چې د کندهار ښار شمال خواته په لویه والۍ ساحه کې د 9مې ناحیې په اړوند سیمه کې موږ یوه شبکه خپله سروې کړې، د مرکزي ټیم په مرسته باندې ډیزاین سوې ده، چې اوس یې تدارکات ته تللې ده چې دا ذخیرې کې په دې شبکې کې به 3 دانې د اوبو ذخیرې، ارچسي ذخیرې دي، شبکه ده، برمې دي، پمپ سټیشن ده، چې دا ټول شامل دي، د 15,000 کورو لپاره ډیزاین سوې ده. بله ځکه زموږ اداره د زون په کچه ده، زموږ په روان مالي کال کې توانېدلي چې د زرنج ښار د قلعه فتح پروژه چې د ملک په کچه یو ملي د اوبو رسولو ملي پروژه وه، هغه مو تسلیم کړې ده، او اوس موږ د روان کار په جریان کې تر 3,500 کسانو پورې هغه جذب کړي دي، او هلته په زرنج ښار کې خدمات کوي. تاسو اورېدلي چې په نیمروز کې د اوبو د څښاک پاکو اوبو ستونزه بیخي لویه ستونزه ده. او بله چې موږ توانېدلي هغه دا دی چې د کلات ښار سروې مو خلاصه کړې ده، کلات ښار د زابل مرکز کلات ښار سروې مو خلاصه کړې ده، اوس یې عملا د ډیزاین چارې روانې دي. انشاءالله چې وتوانېږو په د راتلونکي مالي کال په 2مه نیمایي کې دا پروژه تطبیق چارې هم سرته ورسوو. دغه د اوبو د کیفیت معلومولو سیستم چې تاسو موږ فعاله کړی دی، او کېدلی شي نوی هم څه ستونزې په اوبو کې شته چې مثلا هغه باید مخه یې ونیول شي؟ مننه. موږ خو معمولا خپل د شبکې او خپل د مشترکینو اوبو ټیسټ کوو. موږ مسؤلیت خپل مشترکین ته لرو، تر څو چې موږ خپل پاکې او د څښلو وړ اوبه مشترکین ته ورسوو. نو په دې هکله الحمدلله زموږ کوم نتایج چې د لابراتوار موږ ته راکړل سوي دي، الحمدلله زموږ په شبکه کې کومه ستونزه نشته، یعنې هغه زموږ شبکه زموږ تر مراقبت او تر کنټرول لاندې ده. نو تر اوسه پورې موږ دا اندي کړی چې د نورو برمو یا د خلکو هغه ستاسو په صلاحیت کې نه دي، که مسؤلیت نه دی؟ د شاید تاسو ته معلوم یو
کندهار ښار محترم ښاریان هم خبر دي چې د اوبو مدیریت د اوبو برېښنا وزارت اړوند مربوط دی چې دلته د ارغنداب سیند فرعي حوزه چې د مخ ته وړي، خو زموږ هم وظیفه ده، موږ هم په دې توانګلي زیاتره موږ په د روان مالي کال کې هغه ساحاتو کې چې د څښاک پاکو اوبو شبکه نشته، هلته د ځینې برمې فعالیت کوي او خلک د ټانکر په وسیله دوی ته خلکو ته خدمات کیږي. موږ د هغو څخه هم کله ناکله نظارت کړی دی، د عامې روغتیا د ریاست د ټیم سره، د چاپیریال ساتنې ادارې سره، د ښاروالي محترم ریاست سره څو پله موږ مختلط ټیم جوړ کړی دی او د هغو سره مو هم نظارت کړی دی. انشاءالله په دې پیسته ځکه دا زموږ د لابراتوار د فعالیدو ډېر کمه موده کیږي، موږ دا په پلان کې لرو. ولې نه هغه کسان هر هغه څوک چې د څښاک پاکو اوبو برخه کې کار کوي باید موږ نظارت ورسره وکړو او د هغو د کیفیت د څرنګوالي څخه ځان باید ډاډمنه کړو. بلې یوه اندېښنه چې بله موجوده ده په کندهار کې ویل کېږي چې ورځ په ورځ د اوبو کچه کښته کېږي، یعنې دا خبره د اندېښنې وړ ده؟ بالکل ډېره د اندېښنې وړ ده. موږ دغې موضوع ته په پام کې نیولو سره د نن څخه تقریبا 3 میاشتې مخکې ولایت مقام ته پیشنهاد وکړی چې نور باید د ښار په کچه اول خو د ټول ولایت په کچه بیا هم په خاص توګه په ښاري ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د څښاک پاکو اوبو شبکه وجود هلته موجوده ده او خلکو ته عملا موږ اداره خدمات کوي، نور باید د خودسره برمو چې په غیر فني او مسلکي توګه کیندل کیږي د هغو څخه باید مخنیوی وشي. او ځای لري چې ستاسو د ټلویزیون د خاصه د ولایت مقام څخه موږ مننه وکړو چې زموږ پیشنهاد یې منظور کړي او اړونده دولتي اداراتو ته موظفه کړل تر څو چې داسې برمو مخنیوی وکړي. د رئیس صاحب د خودسره برمو یادونه مو هم وکړله. د ښار په بېلابېلو برخو کې خودسره برمې وهل کېږي، یعنې دغه د اوبو د کچې په ښه کولو کې مهم رول لري که نور لاملونه هم شته؟ ډېر دا دی چې په دې وروستیو کې لکه چې زموږ د ځمکې لاندې اوبو د استخراج یا د ډسچارج یا د هغو څخه د استفادې یا ګټه اخیستلو مقدار په مراتب زیات شوی دی نسبت هغه ته چې موږ څنګه وکولی شو د ځمکې لاندې اوبه باید ذخیرې تقویه کړو. تاسو ته معلومه ده چې د په ټوله کې د افغانستان په خاص توګه په کندهار کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینه یې ورښتونه دي. متاسفانه په دې اخرو څو کلونو کې د وچکالۍ کچه زیاته شول په ملک کې، نو د خاص متاثره دا شوله چې منبع نه تغذیه کېږي، متاسفانه استفاده څو چنده زیاته شوې ده. یعنې اوس اکثره خلک په کښت او په زراعت کې هم د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، په ځای دا چې کاریزونه جوړ شي. دا اوس هر څوک له دې ته ښه کوي چې باید برمې ووهي او سولر سیستم جوړ کړي خپل مځکه او هغه پټۍ په اوبه کړي. دا ځینې وخت داسې کېږي چې کوم اوبه د دوی د کښت د ضرورت هم نه وي، ولې بیا هم ځکه چې په سولر سیستم د استخراجېږي اوبه د ځمکې د تله څخه او هغه ضایع کېږي. بې ځای دی چې هغه ټول دوستان دا فکر وکړي چې اوبه تنها زموږ حق نه دی، اوبه زموږ د راتلونکو نسلونو حق دی او پر موږ باندې دا زموږ دنده ده او دا پر موږ باندې دوی دین دی چې باید د راتلونکو نسلونو هغه حق او هغه مشروع حق چې دی هغه باید ورته وساتو. اوس دا کار دوی نه کوي، ورځ په ورځ خپل سرې برمې ډېرېږي، سولر سیسټم ورته فعاله کوي، په زراعت کې ګټه ورڅخه اخلي. څوک یې باید مخه ونیسي؟ نو ما تاسو ته وویل چې موږ دا اقدام کړی دی او دا څېړو په خاص توګه په ښاري ساحاتو کې به د امنیتي ارګانونو په مرسته او د ولایت مقام په خاص توجه سره څنګه اقدام کړی دی رئیس صاحب؟ موږ ټیمونه د کله څخه دا پیشنهاد کړی دی په ساحاتو کې ګرځو، کله چې کوم څوک ووینو چې خودسره برمې وهي بیا امنیتي ارګانونو ته معرفي کوو او د دوی د دې کار مخنیوی کیږي. څومره کسان مو معرفي کړي دي په کومو سیمو کې؟ تر اوسه پورې په دا 2 میاشتې کې یا 3 میاشتې کې چې موږ دا پیشنهاد کړی دی او دا پرېکړه شوې ده چې باید داسې ونیسي، موږ خاص داسې څوک نه لیدلی چې هغه دې برمه ووهي. فقط یو کس په 2 ناحیه کې و، د یو مارکیټ لپاره یې غوښتله چې بیا موږ ټول هلته موږ شبکه وه دی مراجعه وکړي چې خپل د څښاک د اوبو رسول د شبکې څخه منال ورته ورکړی دی او د برمې د کیندلو څخه مخنیوی ورته کړی دی. بلې یعنې یوازې په دغه ځای کې نور ځایونه مثلا شینغزي اصحابي شاوخوا او د څلرمې ناحیې ځینې زراعتي سیمې دي، تر څنګ یې د بایپاس سړک شاوخوا سیمې دي، په دغو سیمو کې شی نشته؟ موږ ځکه هلته معمولا شبکه نشته او دا بیا د زراعت لپاره دی. بیا کېدای شي چې د اړوند ادارات په ځای چې دوی خلک برمې وهي دوی باید د کانال جوړولو او په دې څار کې کار ورته وکړي تر څو دوی د کښت د ضرورت وړ اوبه ورته مهیا شي او د برمې د وهلو څخه باید مخنیوی ورته وشي. د کندهار ښار اوسیدونکي خاصه کسان چې مثلا
د لوی ویالې په شاوخوا کې اوسېږي، اکثره وخت داسې اوبه څښي چې باید هغه ونه څښل سي. په عموم کې د کندهار څو سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري؟ مننه. تاسو د لوی ولې یادوري وکړله. لکه څنګه تاسو پوهېږئ لوی وله یو غیر پلاني ساحه ده. ډېری خلک یې هغه خلک دي چې د نورو ولایاتو او یا د ولسوالیو څخه راکډه سوي دي په دې وروستیو کې، او د هغه وړاندوینې څخه ډېره په لوړه کچه پورې په کچه هلته خلک استوګن سوي دي چې لامل یې بیکاري، وچکالي او جګړې او امنیت دی. نو په دې هکله دا غیر پلاني ده. اوس موږ عملا په لوی ولې کې د 1800 څخه زیات کورنۍ ته خپل منظم خدمات کوو. موږ په لوی ولې کې 49 کیلومتره شبکه لرو. یعنی هر هغه څوک چې زموږ شبکې ته نږدې اوسېږي دی کولی سي ازادانه توګه زموږ ادارې ته مراجعه وکړي او زموږ د ادارې طرزالعمل مطابق د څښلو اوبو نل خپل کور ته یا خپل د کار ځای ته تمدید کړي. پاتې تاسو ویل چې څو سلنه، تقریبا موږ د 15 څخه تر 20 سلنه پورې د کندهار ښاریان زموږ د خدماتو څخه برخمن دي او موږ دوی ته خدمات کوو. بلې د لوی ویالې تاسو یادونه وکړه چې اوبه ورسوئ. د دې خلکو یوه ستونزه دا ده چې مثلا دوی وایي موږ ته اوبه ګرانې راکول کېږي او تروې اوبه راکول کېږي. پر ځای خبره ده؟ په ټول افغانستان کې زموږ تعرفه واحده تعرفه ده. 1000 لیټره اوبه په 25 افغانۍ موږ خلکو ته ورکوو. که تاسو فکر وکړئ، تاسو موږ د 1 متر مکعب اوبو کې د 15 افغانۍ تنها د برېښنا بیل ورکوو. موږ 1 کیلو واټ برق برېښنا ته 25 افغانۍ ورکوو زموږ اداره. نو تاسو فکر وکړئ دا تنها په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې چې زموږ اداره چیرې خدمات کوي. بیله د اندخوی ولسوالۍ، په اندخوی ولسوالۍ کې 1 متر مکعب اوبه په 150 افغانۍ دي، ځکه چې هغه فاصله زیاته او ځینې نورې ستونزې دي. د خلکو سره هسې تفاهم شوی. نور په ټول افغانستان کې چې زموږ اداره چیرې خدمات کوي 1 متر مکعب اوبه 25 افغانۍ دي، چې 1000 لیټره تاسو 15 بیلره 25 افغانۍ، 4 بیلر 15 افغانۍ راځي. او بل دا دی چې د چوای تروي دي، دا زه فکر کوم چې د واقعیت به ونه لري. هغه د دې دپاره چې موږ هغه برمیس هر وخت ټیسټ کوو او د هغه برمیس چې کله د یو هابیټات یا د پی آر ټي د خوا څخه دا برمه کیندل سوې ده، دا ټیسټ شوي دي او تاسې کېدای شي یو راپورتاژ به جوړ کړي. لاړ شئ زموږ تاسیسات زموږ برمال ته وګورئ، بیا تاسې خپله قضاوت وکړئ. بلې د لوی ویالې نور وګړي چې مثلا هلته اوسېږي او د اوبو ستونزه ولري، د دوی دپاره نور څه پلانونه لري؟ اوس که پلاني وي او یا هم که غیر پلاني ستایي خو وګړي پکښې اوسېږي، پلان لري چې مثلا د دوی د اوبو ستونزه حل کړي؟ ما تاسو ته وویل چې موږ یوه غټه پروژه چې تقریبا د 10,000 څخه تر 10,000 کورنۍ دپاره به د څښاک اوبه برابروي. هغه ډیزاین سروې او ډیزاین او براوډ ټول خلاص شوی دی. زه تېره هفته کابل کې ولم، دا مې تر تدارکاتو پورې رسولې ده. امیدواره دي چې په راتلونکي مالي کال کې دا باید تطبیق شي. خو البته په هغه وخت کې به تطبیق شي چې د ښار او کور جوړولو محترم ریاست او د ښاروالۍ محترمې ادارې تفصیلي پلان او ماستر پلان مطابق هلته تفصیلي پلان او اصلاحي پلان ولري، تر څو چې بیا په راتلونکي کې ځینې ستونزې پیدا نه شي. دا پروژه د ښار د نورو برخو دپاره ده؟ فقط دا د لوی ولې په دغه ناحیې دا زموږ دا پروژه مختص د لوی ولې لپاره ده. بله کوم پروژه چې موږ لرو د ولایت مقام له خوا څخه په هغه انکشافي بودیجه کې چې موږ پیشنهاد کړې ده، هغه هم د لوی ولې ساحې لپاره دی. د $2 میلیون په ارزښت مې پروپوزال ورکړی دی چې وګورو چې منظورېږي د مرکز څخه که نه منظورېږي. د میرویس مینې په شاوخوا کې څه خبرې دي؟ هلته هم ویل کېږي چې ځینې کورنۍ د اوبو د پاک اوبو د ستونزې سره مخامخ دي. هلته هم طبعا هغه هم یوه د کندهار ښار د غیر پلاني ساحاتو څخه ده. خو موږ په میرویس مینې کې 3500 کورنۍ ته اوس عملا خدمات کوو او ځینې ساحات شته، ځکه ورځ تر بلې هلته د خلک د ولسوالیو د نورو ولایاتو څخه راکډه کېږي او هلته استوګن کېږي. نو طبعا ستونزې شته، خو هلته موږ پلان لرو انشاءالله چې وکولی شو د هغه خلکو ستونزې هم حل کړو او هغه زموږ مشترکین چې هلته شته. په میرویس مینې کې موږ ډېری ساحات زموږ شبکه شته او خلکو ته خدمات کوو. داسې خاص مشکل نه لرو، خو هغه ځینې هغه ساحات چې پر غونډۍ یا د غرو په لمن کې اوسېږي چې هلته بیخي غیر پلاني ده او د اوبو د شبکې تمدید په هغه ځای کې ځینې ستونزې لري. نو د اوس لپاره شاید ځینې کورنۍ چې هلته خدمات نه کېږي، خو په راتلونکي کې موږ هغو لپاره هم پلان لرو او کوشش د کندهار د ښار په هر ځای کې چې زموږ مسلمان ورور ژوند کوي هغه ته باید خپل خدمات ورسوو. څه وخت به د کندهار وګړي داسې وخت به څه وخت راشي د کندهار وګړي پاکې اوبه ولري؟
نو د کندهار وګړي خو اوس هم که تاسو پاکې اوبه 15 لري. څخه تر 100% پورې نه د څښلو دپاره بالکل. پاکې اوبه لري. یعنې داسې یو وخت راتلونکی دی چې مثلا د کندهار ټول وګړي د یعنې څښلو دپاره داسې دی اوس موږ په ښاري ساحاتو کې په ټول 4 ناحیو کې مکملې شبکې لرو. بله اما ډېری خلک د څښاک پاکو اوبو نل نه غواړي. ښه داسې خبر ده چې جبري خو موږ یعنې د چاته دې خپله غوښتنه د ده خپل چې- غوښتنه ده. یعنې موږ په دې ښار په کچه کې هیڅ نه ستونزه نه لرو. بله. هر اوس چې کولی سي راسي خپل د ځان ته خپل کور ته د کار ځای ته د څښاک پاکو اوبو نل وغواړي. موږ په خدمت کې یو. بله. بله غټه پروژه چې ده انشاءالله اوس دا اوس عملا دغه وخت کې د تېر چې کابل تللی وم د دغه دوستانو سره ناسته درلودله. اوس د معلوماتو په شریکولو او په تبادله کې یو چې د ډالۍ بند د دوم فاز چې د خیر شروع کېږي. یوه برخه یې دا ده چې د کندهار ښار ته د څښلو پاکو اوبه به د ډالۍ د بند څخه تامینې شي چې به د اوبو تصفیه کېږي. وروسته هغه به د کندهار ښاریانو ته توزیع کېږي چې انشاءالله امید لرو چې دا پروژه هم په خیر سره په بریالیتوب سره سرته ورسېږي. تر څو یعنې د چې- لارې په اوږدو کې هم کیدای شي کورنۍ ورڅخه برخمن نیسي نه؟ نو هغه په هغه ساعت کې کېږي. موږ تر اوسه له هغه ډیزاینرو دا یو کار باندې کوي. تر اوسه نه ایسه نه دي چې د دوی هغه تصفیه خانه ترنسپان پلان به چیرې جوړېږي چې کوم ځای کې جوړېږي بیا به کېدای شي چې ولې نه هر څوک ضرورت ولري موږ ورته کولی شو چې خدمات وکړو. بلې د ښار په بېلابېلو برخو کې نوي کورونه جوړېږي ورځ په ورځ باندې. د بدراب غیر مسلکي سیستم د پاکو اوبو ته تاوان رسوي که یا؟ بالکل دا خو واضح خبره ده. زموږ یو خو د اوبو کمښت موضوع ده، بل د اوبو د کیفیت د خرابوالي موضوع ده. دغه ستونزه چې دا ستونه ډېره شته دي. خو متاسفانه چې زموږ په نورو غټو ښارونو کې دا موضوع ډېره جدي سوې ده. خو کندهار بیا هم یو چانس لري تر اوسه پورې دا ستونزه ډېره عاجله ستونزه نه ده. خو که موږ دغسې بې تفاوتي وکړو لکه اوس زموږ خلک داسې هغه جاذب سپټیک څاران جوړ کړي او دا چارې داسې په ګړندۍ سره روانه وي، خامخا دا ستونزه پیدا کېږي او دا زموږ وظیفه ده چې موږ باید په دې هکله مخنیوی وکړو. هم خلک دې کې توجه وکړي، هم موږ چارواکي باید توجه وکړو. خو یو بله خبر دا ده چې د بدرفت یا د چټلو اوبو د سیسټم لپاره موږ پلان لرو انشاءالله چې پر روان مالي کال کې دا څانګه په کندهار کې فعاله کړو او د کندهار ښار د بدرفت یا د چټلو اوبو د سیستم د جوړولو د امکان سنجي مطالعات باید پیل کړو چې دا به انشاءالله په دې به کار کوو تر څو چې وتوانیږو د کانالیزاسیون یا د چټلو اوبو یو منظم سیستم په کندهار کې ولرو. د دې لپاره اوس باید عامه پوهاوی وسي چې مثلا د پاکې اوبو برمه ده او نږدې بیا د بدرف یو سیستم ورته جوړ شوی. د دې لپاره عامه پوهاوی پکار دی که نه عملي باید لاس پکار سي مسؤل کسان؟ هم باید عامه پوهاوی وسي او هم باید عملا لاس پکار سو. نو چې موږ د عامه پوهاوي په هکله کار کړی دی د علماو شوراو سره مو اړیکې شته دي، دوی سره دا موضوع شریکوو او هم د حاج اوقاف محترم ریاست څخه مو څو ځلې غوښتي دي چې تر څو چې دا موضوع موږ محترم خطیب صاحبان د منابرو طریقې څخه خلکو ته ورسي. بلې د خلکو یوه بله ستونزه دا وه چې اوبه پر وخت نه رسول کېږي. رښتیا خبره ده؟ زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې شاید هم د دې دپاره چې د اوبو رسولو شبکه یو تخنیکي شبکه ده. نو په دې کې حتما ځینې تخنیکي ستونزې پیدا کېږي یا خپله شبکه لیکیج پیدا کېږي. موږ په تېر مالي کال کې د شروع څخه تر اقرب میاشتې تر پایه پورې 449 لیکیجونه مختلفو سایز لیکیجونه موږ د شبکې نیولي دي. طبعا چې یو ځای کې نل ماتېږي یو لیکیج پیدا کېږي نو تر څو چې بیرته دغه نل دا شبکه رغول کېږي ځینې ستونزې به خامخا وي. او بل دا د یا په دې سیستم کې سمبرسیبل خرابېږي یا جنریټر عوارض لري. متاسفانه موږ تاسې برېښنا خو تامین ستونزو سره ده. کنې زه غواړم چې ستاسو د طریقې څخه د برېښنا محترم ریاست څخه مننه وکړم. موږ سره ډېره همکاري کوي. خو بیا هم چې کله په سیستم کې ستونزې وي نو ځینې ستونزې را پیدا کېږي. خو موږ هڅه او کوشش مو دا کړی دی چې په سیستم کې کوم سیستم مشکل نه وي موږ خلکو ته خدمات وکړو. موږ حتی زموږ عملیاتي څانګه 24 ساعته نوکریوالي لري. هغه که رخصتي شپه ورځې موږ دې ته هغه متحد چې باید خپل ښاریانو ته خدمات وکړو. رئیس صاحب یوه بله خبره چې یادېږي چې تاسو هم کیدای شي دا خبره مطرح کړې څو وارې ځینې کورنۍ دي چې اوبه استعمالوي خو محصول پر وخت نه ورکوي. دا خبره هم شته؟ ډېر شي چې تاسې اشاره وکړل بالکل دا ډېره غټه ستونزه ده او زموږ د اکثرو فعالیتونو مخکې چې خنډ واقع شوی دی همدغه موضوع ده. زموږ د اوس 80 سلنه مشترکین خپل د اوبو بیل نه تحویلوي. یعنی موږ داسې موږ دولتي شرکت یو. موږ نه د وزارت د مالیې څخه
کم بودیجه سبسایډي لرو نه کم بل ډونر لرو. موږ باید خدمات وکړو، د خدماتو په اساس عواید لاسته راوړو او د عوایدو څخه خپل مصارف باید تامین کړو، که هغه معاشات دي، که هغه د شبکې حفظ مراقبت دي او نوې پروژې دي. چې متاسفانه چې موږ د ولې دونې شاته پاتې یو هغه دا لامل دی چې موږ مشترکین خپل د اوبو بیل پر وخت سره نه تحویلوي او دا موږ سره ډېر غټ خنډ واقع شوی دی. که موږ کله مرکز ته وایو چې موږ ته نوې پروژې په دې د کندهار ښار کې ضرورت دی، نو وایي تاسو دا اوس مشترکین چې لرئ کله تاسو خپل مصارف پوره کړي چې موږ بیا نوره سرمایه ګزاري هم په کندهار کې وکړو. نو که د کندهار ښاریان غواړي چې نور لا دوی ته ښه خدمات وسي او دا د اوبو رسولو خدمات د ښار نورو ساحاتو ته چې اوس هغې وي د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمن نه دي هغه ته ورسېږي باید خپل باقیداري تحویل کړي. څومره پیسې مو پر خپلو مشتریانو باندې دي؟ تر 80 میلیونه څخه زیات موږ باقیداري لرو چې په دې کې هم پر خلکو باندې دي، هم پر ځینې تجارتي مشترکینو باندې او هم پر دولتي اداراتو باندې دي. زورواکانو دا قومي مشران ځینې داسې کسان پر شامل داسې زه خوشحالي سره درته وایم چې زموږ اداره داسې اداره ده چې تر اوسه پورې داسې یو کیس سره نه وي واقع شوي چې هغه زورواکي او یا کوم دغسې کم زوروري چې موږ د ادارې د فعالیتونو په وړاندې خنډ ګرځېدلي. خو متاسفانه د باقیداري موضوع ډېره عامه ده، په هره کچه شته، هم کښته ترینه یو غریب کس هم خپل بیل نه ورکوي، متوسط اشخاص هم نه ورکوي او لوړ چارواکي هم نه ورکوي. رییس صاحب تاسو یادونه وکړه چې 80 سلنه وګړي محصول نه تحویلوي، د 20 سلنه څخه تاسو بیرته دغه 80 سلنه او 20 سلنه وګړو ته اوبه ورکوئ؟ موږ مجبور یو، بالکل موږ د مرکز څخه مجبور یو چې پور وکړو. یعنی اوس په مرکز څخه پور کړی دي؟ بالکل موږ دغه یعنی موږ 6 کال خپل د مصارفو 50 سلنه بلانۍ پوره کړې. نو ولې عملي کار نه کوي هغه کورنۍ چې محصول نه درکوي د هغو دپاره ولې داسې یو پلان نه دی موجود چې دوی باید دې ته واڅول چې خپل محصول هم درکړي، که یې نه درکوي باید پر هغو باندې اوبه قطع شي، داسې یو پلان نشته؟ خو پلان دا دی چې موږ دغه وجدانا نه دې ته نه دغه چې موږ وایو بلکې نن سبا ته لا موږ خلکو ته خدمات ښه وکړو، تشویقي بڼه ورکړو خلکو ته، د ښه خدماتو په ترسره کولو سره خلک دې ته واڅوو چې راسي خپل باقیداري تحویل کړي. او که بیا هم دا موضوع دغسې پاتې سي او د ادارې په خنډ کې سي، طبعا دولت نظامي ادارات خو د دولت د عوایدو راټولولو په هکله دوی وظیفه ده، بیا به موږ د اسنادو پر اساس دوی ته دا موضوع محولوو. نو دغه کسانو سره چې سرغړونه کوي باقیداري نه یعنې دغه چارو خو د دې سبب هم کېږي مثلا چې دا 20 سلنه وګړي هم سبا وایي چې دې نه درکوي زه هم محصول نه ورکوم، یعنې د دې لامل کېدلی شي؟ طبعا خو انشاءالله زموږ عواید ورځ تر بلې ښه کېږي. د ورځ څخه چې زه تقریبا یو کال 2 میاشتې مخکې راغلی یم تر اوسه پورې په مراتب څو چنده زموږ عواید ښه سوي دي او یوازینی علت هم دا دی چې موږ کوشش کړی دی، هڅه مو دا ده چې خپل خدمات باید ښه کړو، د ښه خدماتو ترسره کولو سره خلک دې ته قانع کړو او دې ته حاضر کړو چې خپل باقیداري تحویل کړي. بلې رییس صاحب د کندهار یوه کورنۍ چې دا مال ستاسو د اوبو څخه مثلا نه ده برخمنه، که وغواړي ستاسو د پاکو اوبو څخه برخمن سي، کوم مراحل باید طی کړي چې دوی په خپل کور کې د پاکو اوبو یو نل ولري؟ بالکل دوی باید خپل د ملکیت اسناد ولري، د خاوند فوټوکاپي تذکیري یا یو درخواست کوي، راځي زموږ ادارې ته انشاءالله په دوامه که دی خپله کوشش وکړي په یوه ورځ کې او که نه دوامه ورځ باید د ده په کور کې د اوبو نل نصب سي او دی د ښاري اوبو د خدماتو څخه باید برخمن سي. بلې عینو مینه د کندهار یو اصلي ښارګوټی دی، په هغه ځای کې هم ځینې کورنۍ دي چې هغه پاکې اوبه لري، د نل په سیسټم باندې برابرې دي، هغه په تاسو پورې مربوط دي؟ نه، هغه د اپکو کمپنۍ خپله هغه خدمات کوي. هغه سیسټم کیدای شي تاسو لیدنه ورڅخه کړي، پر معیار برابر دی، جوړ دي؟ که چېرې مثلا تاسې هم داسې یو سیسټم جوړ کړئ ګټور دی؟ داسې دی چې د عینو مینې سیسټم چې دی دا په دې 13 کاله 12 کاله کې جوړ شوی دی او د کندهار د ښار د ښاري اوبو رسولو شبکه د نن څخه 40 کاله مخکې جوړ شوی دی. نو طبعا ځینې تفاوتونه به لري او په هغه ساعتو کې چې موږ شبکه نوې پراخه کړې ده یا نوې مو جوړه کړې ده، هغه هم خپل معیارات د نوي معیارات لري او موږ هڅه او کوشش دا ده چې خپل پخواني مشترکین پخواني شبکې هم په یو نوي سټنډرډ سیسټم د اوبو رسولو سیسټم باندې واړو او دا کوشش کوو عملا دا چارې روزانه موږ روانې دي. بلې د پخوانیو خبره مو وکړه رییس صاحب، کومندو پخوا ډېر شی اوبه درلودې، د نل سیسټم و هر څه یې فعاله و، اوس د سیمې وګړي وایي چې
دغه سیستم نشته پکښې کې د دې لپاره یو مشخص پلان شته که دلته بله خبره ده چې د کمنډو برما واقعا هم د ډېرې پخوا څخه هلته کیندل سوې وله خو هغه څه تخریب سوی دی خو موږ د دې لپاره چې دا تشې مو کولی ډکه کړي زموږ د میرویس نیکه د لیسې برما عملا فعاله ده او د سیمو خلکو ته خدمات کوو موږ دغه برمې په اساس ډېره مننه رئیس صاحب که خپلو مشتریانو او د کندهار ښاریانو ته کوم څه ویل لري مهرباني مننه زه په پای کې د کندهار مسلمان او غیر ولس ته دا وایم چې که غواړئ چې د اوبو رسول اداره لا ښه خدمات وکړي او هغه ستاسې یو همسایه خپل چې تر اوسه پورې د څښاک پاکو اوبو نل نه لري د هغه ته خپل خدمات وغځوي نو خپل باقیداري پر وخت سره تحویل کړي او بل هم د اوبو په ضایع کولو او په سپما کې باید خپل د ټولو څخه مهیله دا ده چې خپل هغه بندګي کوشش باید وکړو تر څو چې زموږ د څښاک پاکو اوبو ستونزه و نورو نسلونو ته پاتې نه شي. ډېره مننه رئیس صاحب. هیله کوم ستاسو څخه ستاسو د ټیم تخنیکي ټیم څخه مننه کوم. ژوندي اوسئ درنو لیدونکو ستاسو هم ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو تر وروستیو پورې وکتل. د خپرونې موضوع مو په کندهار کې د اوبو سیستم پاک اوبو ته لاسرسي او لاسرسي ته ځانګړې سوې وه. تر بلې خپرونې در څخه اجازه غواړو. ښه وخت ولرئ.